سلامونه دوستانو، نن تاسو ته د وایټامین D3 چې مقدار د دې څه دی 15000 IU دی. نو روزانه تاسو 3000 تر 15000 پورې ضرورت لري. ولې کوشش وکړئ چې له دې نه ډېر ونه اخلئ، ډېر څه بیا واخلئ، بیا د بدنه چې دی مس یا کاپر دی باسي، او همچنان دغه سره کلسیم هم له بدنه باسي. نو له دې سره حتما باید تاسې وخت چې دا استفاده کوئ ډېری وخت باید ویټامین D3 له کیټو سره یې کیټو سره چې به یې بیا هغه په بدن کې کلسیم ساتي. نو که تاسو دا ډېر استفاده کوئ، کوشش کوئ چې ستاسو د کلسیم انټیک چې یا د کلسیم اخیستل باید کافي اندازه باندې واوسي. نو رالوی دی په ګټه باندې څه ګټې لري، څوک یې باید هغه کې واخلي، څوک باید استفاده څخه وکړي. دا ډېری د هغه خلکو لپاره دی چې انډور کارونه کوي، یعنې دننه کار کوي، په فابریکو کې کار کوي، په سټورونو کې کار کوي او ډېری وخت یې لمر نه ویني، یا هغه خلک چې د شپې لخوا کار کوي نو له لمر سره ډېر نه مخامخ کېږي. د هغو خلکو لپاره دی. د اصلي دغه چې ده وظیفه چې ده دا دلته څه کړي په لیبل باندې و سپورټ هیلتي ټیتس، یعنې د غاښونو لپاره، او همچنان پروموټ مسل هیلت، یعنې د دغه د عضلې د صحت لپاره هم دا دغه دی. خو د دې کموالی په بدن کې تستوسترون یو مهم او حیاتي هورمون دی چې بدن ټول کارونه په هغه باندې اړ دي. نو هغه اصلي د بدن اچا خبره پاچا د بدن د هورمونونو پاچا چې دی هغه تستوسترون دی. نو ویټامین D3 په هغه کې ډېر دغه لري، رول لري په دغه خاطر چې د خلکو ویټامین D3 کم شي، د دوی تستوسترون هم کمیږي. نو ډاکټران به ورته وایي چې تاسې ویټامین D3 دغه کړئ، یا ویټامین D ورته وایي، خو د D3 دلته د اصطلاح ده. نو همیشه چې دغه ویټامین D3 دغه کوئ، اخلئ، یو خو مو پام وي چې کوشر یې حلال یي، او دغه جلاتین چې یا د مایع جلاتین یي او یا هم بوبین د غوا یا د غوایي دغه جلاتین یي، دې ته هم پام واوسه. بل چې دی دا به کوشش کوئ وخت چې دا دغه کوئ د ډوډۍ سره به یې خورئ، یعنې ډوډۍ سره کوم وخت چې ډوډۍ مو خوړله هغه غوړه ډوډۍ، مثلا سهار لخوا قیماق دی یا مسکه ده یا مثلا مایع خورئ یا مثلا یو شی چې غوړ ولري، دا بیا بدن ته ښه جذبېږي. نو کوشش وکړئ چې له غوړ څه سره یې وخورئ. سهار لخوا ناشتې بعده بهترین وخت دی چې هغه یې کوئ، غرمې ډوډۍ بعده، خو کوشش کوئ ډوډۍ ته نږدې دغسې واخیستل شي. نو دا چې بعضې خلک ټنبل دي په اخیستلو کې، مثلا وایي هره ورځ مې له یاده وځي، کولی شي چې 50000 IU چې ده هغه په هفته کې یو وارې دغه کړي، تر هغو چې دغه ویټامین D مقدار په بدن کې پوره شي. نو دا دغه نه دی کوچنی دغه کپسول د مثبت دي کې 240 دانې دي، تقریبا یو کال څه کم یو کال دی دا دغه کې بس، او دا قیمت هم نه دي دونه. نو د صحت لپاره ډېر مفید دي. تقریبا یا 80 که 90 سلنه خلک، یا تقریبا 80 تر 90% خلکو په بدن کې دا دغه کمبود لري د ویټامین D. نو کوشش وکړئ چې ویټامین D مو پوره کړئ. دا ستاسې په نورو هورمونونو کې هم دغه لري، خو مهم اساسي ویټامین دغه و تستوسترون هورمون و، نور په استروجن کې، په کورتیزول کې، دغه په نورو د بدن هورمونونه چې دي ګروټ هورمون کې، دا ټولو کې تاثیر لري. نو کوشش وکړئ چې دا باید حتما ستاسې په هغه سپلیمنټ انټیک کې واوسي. یو دا باید واوسي، یو باید ویټامین B کمپلیکس باید واوسي، اومیګا 3. نو دا هغه مهم سپلیمنټونه دي چې باید تاسې حتما دغه کړئ. او څوک چې به غواړي چې مثلا تستوسترون یې ډېر پورته شي، کوشش وکړي دا ویټامین D3 له مګنیزیم او زنک سره یو ځای ټول سپلیمنټ کړي، نو استفاده یې کړي. هغه د تستوسترون طبیعي شکل پورته کولو کې ډېر اساسي رول لري. بیا کوم سوال شی مو درلودی راته کومنټ کړئ. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. به انشاءالله سبا له خیره د ویټامین B کمپلیکس په باره کې معلومات درکړم.